السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن بیا یې کورنۍ ته راغلم چې له ډېر مشکلاتو سره مخ دی، نو د دې حالت تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. ملګری تر کفنه پورې وي، دولت به دې ملګری تر کفنه پورې وي، دوستان السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ژوند زندګي څنګه تېروئ په دې ګرمۍ کې؟ ګرمۍ نه په عذاب یو. دغه مال مته مه کول، هېڅ شی نه لرم. پېغلې لورانې مې دي، واړه زامن مې دي، مېړه مې سپین ږیره دی، ګردو تکلیف لري، سپوڼه یم په ده، هېڅ شی نه لرم. کرا کور کې پرته یم، هېڅ نه لرم. بنځي مې دي، بن مو ده کور کې ډېره خفه یم. دلګیره یم دې ګرمۍ او خواقه څخه افغان څه ما څه مرسته وکړې. زه ډېره مجبوره یم، مجبورې ورځې دغه ته لاړه یم. ارمان بدر پسې تر ماسخوتنه پورې وي، ما لاس نیوه وکړې، ما غریبي ده، مېړه مې سپین ږیره دی، لاس ګاډه چل، هېڅ نه لرم. بن هم لرې؟ بن مې شته، مړه ده، اوس بنځي مې دي، نه بېلې واړه بچي مې دي، ملا ختلې ده، بل خپه ماته ده. خاوند کار کولی شي؟ نه، لاس ګاډه چل، هېڅ شي هم نه شي کولی، ګردو تکلیف لري. او مشر زوی؟ مشر زوی مې اته کلن دی، هغه ملا ختلې ده ماته ده. نو خیر، د کور ضرورت څنګه پوره کوئ؟ کور ضرورت لګیا یو، ناست یو، ژوند دی خدای تېروي. او کور خپل دی؟ نه، کور مې په کرانې وله، 1.5 زره روپۍ ورکوو. 1.5 زره. نو چې ما زوی د په دې حال دی، خاوند یې کار کولی نه شي، د کور کرایه په څه ورکوئ؟ دغه په خدای کې نو که چې پردی ځای کوم، مسیسې ته منډې وهم، دې ځای ته دې ځای ته، هغې کور والا مونږ باندې د 8,000 روپۍ پرتې دي. دا موسسې والا خو مرستې کوي، تاسو سره مرسته نه، مونږ ته یو پیرازیټ کارت راکړی و، او نور موږ سولا کې به هم مرسته وشي. دا ماړه یې خوري، مونږ ته څوک شی راکوي. غږ مې ورک دی مورې مورې، په تاسو کور کې څه لرئ د شپې لپاره، د ورځې لپاره؟ نه، هېڅ شی هم نه لرم. په خدای کې نو که چې اوس مې هغه د پټۍ والا ته وي چې لاړ شه وراره ما ته باټینګر ته نه راوړه. او څو لورګانې دي؟ 5 مې لورانې دي، 3 مې زامن دي. لورګانې دې پېغلې دي؟ او 4 دانې پېغلې دي، یوه وړه ده. ښه، دا لورګانې تا نه څه نه غواړي؟ زړه یې نه اوبه کېږي؟ ویلې نه غواړي چې څوک ښایسته وګوري. یوې نن کالي شکېدلي وو، ما د مور یې د کالي مې نشته، شکېدلي دي. مورې څومره دردېږي چې خپل اولادونه داسې ګوري؟ دومره دردېږم چې څوک ښه وګورم، هغه وګورم چې خپل کور کې مې سر باندې درشي، فشار مې وخېږي، نه پوهېږم ځان ته بیا. الله مهربان دی. ښه، هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري څه ویل غواړي؟ داسې ویل ته غواړم چې موږ سره مرسته وکړئ، موږ لاسنیوی وکړئ، موږ هغه ترپي وکړئ، ګرمۍ نه وسو، هلاک شو. قدرمنو هېوادوال، تاسو دغه خپله وکته، د دې خاوند چې دی یو بوډا بابا دی، او زامن دې تا ویل څه تکلیف لري؟ د یو ملا ختلې ده، او یو برشکې واره دی، خپه یې ماته ده. او خاوند دی؟ خاوند مې دا د ګردو تکلیف لري، خاوند د ګردو تکلیف لري، همداسې زامن هم دي، او 5 لورګانې د کور کې هېڅ هم نه لري، او د کور کرایه چې دی 1.5 زره روپۍ ورکوي. نو دوی د خپل خېټې نه شي ساتلی، نو کرایه به په څه ورکوي؟ هغه اوس چې ووځئ، د کور نه ووځئ، چپ شئ، چې روپۍ د 8,000 څو میاشتې په تاسو باقي دی اوس؟ 8,000 روپۍ باندې پرتې دي. نو دوی ډېر زیات مشکلات لري، او ګرمي هم ډېر زیات دی، او د دې کور چې وګورئ بس همدا یو کوټه ده، بار نه څه ونې دي، نه څه برنډه ده، ټول لمر دي. نو هیله کوم هېوادوالو چې د دغې مورکې لاسنیوی کوي، ځکه دغه ستاسو مرستې ته اړتیا لري. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي، زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه. دولت به دې ملګری تر کفنه پورې